السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جاوید افغان له جاوید افغان اپلکیشن یوټیوب چینل څخه. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښایم چې موږ څنګه کولی شو چې بعضې اپلیکیشنونه یا بعضې برنامې یا بعضې پروګرامونه په پلی سټور کې نه وي موجود، نو موږ څنګه کولی شو هغه ډاونلوډ کړو. لکه مثلا اوس دلته زه یو اپلیکیشن سرچ کوم پلی سټور کې، نو هغه پلی سټور کې موجود نه وي. دا یو اپلیکیشن دی د ویډیو ډاونلوډر دی، ډېر ښه ډاونلوډر دی، ښه کار کوي. هر رقم ویډیو د هر ځای نه ویډیو ډاونلوډ کولی شي. په هغه باندې هم زه تاسو ته ویډیو کوم. په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ د دې اپلیکیشن په واسطه سره هم ویډیو ډاونلوډ کړئ او هم ماکس ډاونلوډ کړئ، هم نور ډېر شیان ډاونلوډ کېږي ورباندې، برنامې هم ورباندې ډاونلوډ کېږي، اپلیکیشن ورباندې ډاونلوډ کېږي، نو په اسانۍ سره ډاونلوډ کوي. راځم زه دا سرچ کوم، ویډمټ د دې نوم دی. نو تاسو ګورئ دلته نشته، نه راوړي. نو اوس به راشو موږ دا ډاونلوډ کوو که نه، دا په پلی سټور کې نشته. نو را به شو خپل د موبایل کروم براوزر به راخلاص کړئ. کله مو چې کروم براوزر راخلاص کړ، دلته به تاسو ولیکئ up2down.com. کله مو چې دا ولیکل، دا به سرچ کړئ. تاسو ګورئ دغه سایټ دی، دغه ویب سایټ دی. له دې ځای څخه تاسو کولی شئ دا ټول هر پروګرام چې تاسو غواړئ هغه ډاونلوډ کړئ، ډېر اسانه. او تاسو کولی شئ همدغه نو دغه سایټ دی، له دې ځای څخه تاسو هر څه ډاونلوډ کولی شئ. او تاسو کولی شئ دا همدغه سایټ خپل ځان ته اپلیکیشن هم لري، دغه اپلیکیشن دی دا هم ډاونلوډ کولی شئ. دا ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ، او تاسو کولی شئ د دې په لکه مطلب د پلی سټور څخه چې تاسو کومې برنامې ډاونلوډ کوئ، د پلی سټور پر ځای له دې څخه هم کار اخیستلی شئ. همدغسې یو برنامه ده لکه پلی سټور، نو تاسو کولی شئ دا خپل موبایل کې انسټال کړئ، او ټولې موبایل ته کومې ضروري برنامې چې دي یا کوم اپلیکیشنونه چې پلی سټور کې نه پیدا کېږي، بل ځای کې نه پیدا کېږي، له دې ځای څخه یې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، ما چې کوم ډاونلوډر هغه هلته ډاونلوډ کوو که نه، پلی سټور کې مې سرچ کړو، هغه هلته نه و. نو دغه ډاونلوډر دی ویډمټ، دا دلته شته دی. نور هم ډېر برنامې دلته شته دي، تاسو کولی شئ سرچ یې هم کړئ. دغه سرچ بټن باندې به کلیک وکړئ، دلته سرچ کې ورته ولیکئ ویډمټ. نو تاسو کولی شئ دلته یې سرچ کې را پیدا کړئ. نو ډېره اسانه طریقه ده، همدغه ویډمټ باندې به کلیک وکړئ. کومه برنامه مو چې سرچ کوله هغه باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ په اسانۍ سره دا برنامه ډاونلوډ کړئ. له دې ځای څخه تاسو کولی شئ د هرې برنامې پخوانی ورژن او نوی ورژن هم له دې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. دلته اولډ که تاسو غواړئ د کومې اپلیکیشن پخوانی ورژن ډاونلوډ کړئ، نو دغه اولډ ورژن باندې کلیک وکړئ. او که غواړئ چې نوی ورژن یې ورته ډاونلوډ کړئ، نو تاسو به دغه لیټسټ ورژن باندې کلیک وکړئ. زه راځم نوی ورژن یې ډاونلوډ کوم. تاسو ګورئ دلته نوی ورژن یې 18 MB دی. دغه ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې باندې کلیک وکړل، لږ څه انتظار به وباسئ، نو دغه ډاونلوډ انیوې باندې به کلیک وکړئ. دا به موږ سره ډاونلوډ شي. بیا به راشئ دلته ډاونلوډ کې وګورئ، دا موږ سره ډاونلوډ روان دی. نو دا به ډاونلوډ شي. چې ډاونلوډ شو، نو تاسو کولی شئ موبایل کې نصب کړئ او کار ورڅخه واخلئ. تر بلې ویډیو چې زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، په لوی خدای مو سپارم. د خدای په امان، ښې چارې.